د لغتونو د فصل په دریمه برخه کې چې کله تاسو پر دغه لاسپیکر علامت کلیک کړئ نو د هغې کلمې غږ چې تاسو یې اورئ پر دغه دریو کلمو کې پیدا کوئ. چراغ، انسان، تعلیم. کله چې تاسو پر سمه کلمه کلیک وکړئ تاسو ته به دلته شین علامت او که چیرې تاسو پر اشتباه کلمه کلیک کړئ نو تاسو ته به دغه سور علامت ښکاره شي. د سمې کلمې تر انتخاب وروسته تاسو ته دلته د دوام بټنه ښکاره کیږي او پر دوام تر کلیک وروسته همدارنګه دوام ورکوئ. دوستانو که چیرې تاسو زموږ تعلیمي کړنې د پښتو ژبې او پښتنو د پرمختګ لپاره سپورټ کوئ نو دغه لینک شوي اکاونټونه لایک، فالو او سبسکرایب کړئ. مننه.